سوي کاکا جی زه رښتیا وایم د ګلالي مور په خپل مقصد کې کامیابه شوه. هغه خو په خپل مقصد کې کامیابه شوه، خو دا ګلالۍ به رانه چرم کامیاب نه شي. ام لکه د پتنګ دې په اور کې ستې کومه. نه نه لورې لږ صبر. رشید دروارو ته خپل چال شروع کا او زرینه په خپله قبضه کې کا. زه ځم چې پولیس په پیسو ومالم. او ډېډي ما دپاره څه حکم دی؟ تم څه خپل کار شروع کا. مورې څومره موده وشوه چې زه یېرېدم. ما ته خو پته نه وه راته چې دا ټول خلک لکه د مچانو غوندې دي بنګ بنګ کوي. زما بادره زویه، ما ته پته وه چې تا نه به یو ورځ دا یره وځي. اوس به زه ستا د مټو په زور د سلطان نه خپل جایداد اخلمه، خپل جایداد. نه کنه لا پوره خو زه تیسمار خان شوی نیمه کنه. د یرې د لاسه مې دا دی برید نه راوځي نو که دا برید زما راووته کنه نو ته ګوره مورې بیبي په دې خلکو درله زه بازیګرې اړومو که نه. وروریا ته غم مه کوه، دا برید دی په ما شو په ما. داسې برید پاته ولګوم که نه چې د علاقې خلک به نه لاړو مخې له نشي راتلی. آفرین برید راته تو لګو د خلکو بازیګرې ته به بیا زما دا مور ګوري. وایم خدای مې جوړ چې په دې خلکو ته لږ چکونه ولګوم، خو چې لږ روب داب کې ښکارم نو بس ما صرف اوس برید په کار کې برید. زه اوس ځم خشاکونه ځه او زه ګورم چې څوک ما د خشاکونه منې کوي. ورېږه زه اول تا ته برید ولګوم. برید ولګوه اول برید ولګوه بیا ګورئ تماشې کوئ. ټول واورئ مچانو ګلالي ته څنګه وایي او ولې وایي ما له جواب راکړئ، ما له جواب راکړئ، ما له جواب. حوالدار صاحب زه په خپله ډېر شریف سړی یم، ما ورته هېڅ ونه ویل. د شکل نه خو غټ غل ښکاري غل، او ته وایې چې زه شریف بندی. حوالدار صاحب څه دي دا والی دي اوس تاسو ووایه زه غل یم او که شریف سړی یم. زه غټ شریف بنده ده نه بل نشته. که ولې دروغ مې ویلې ما له جواب راکړئ، ما له جواب راکړئ، ما له جواب. حوالدار صاحب جی یو چل وکړې څه چل؟ داسې کار به وکړې چې هغه مور او زوی او خور درې واړه په حوالات کې بند کا. بس تا زما جیب ګرم کړو که نه دې سره زما دا مازغه هم ګرم شو چې زما مازغه کله ګرم شي که نه بیا زه دا نه ګورم چې دا مې نیا ده او که دا مې نیکه دی ټکې به یې حوالات کې بندوم. پوره یو کال دی درله بندوم او که ته یې تا هم ورسره بندوم. نه بس نور ستاسو کار زما کار دی نو بس زه ته لاړم لاشم دنه ما له جواب راکړئ، ما له جواب راکړئ، ما له جواب. ځه ګورې ورته داسې لکه د غټو بدماشانو په چال را روان دي، خو اوس به تې په لږ ساعت کې زیږېدل جوړ کړو. ای ودرېږه د خپل ځای نه ونغځې. نو ما څه ګناه کړې ده ولې؟ ته څه وې چې تا زما پلار ووهو نو ته تسمار خان شوې. هغه خو درته زما پلار د شرافت نه څه ونه وي، وایي زما نه کشر دی. خو زه به دې دومره ووم دومره به دې وومه که نه چې د ټول لار به دې نه هېره کړم. رقیبه دې شمال خان شي زه به چوز زه ورته چې مور د لټه کورونه کوي. راځئ نور خو خفه ډېم خو مرې کې را روان وزول. څنګه راته نرمې ګورې
خشا غونډول که خشا غونډول نه یې منې کړم که نه زه بیا خپل ورور تیسمار خان ته وویم یا جینې زه به د ولې منې کوم زه خو خپله د هغه سړي دشمن یم څوک چې ستاسو دشمن دی څه او سلطان خان زما تره ضرور دی خو هغه زمونږ هم ځمکه نیولې ده دا تره به داسې زه خو یم ما د خپل ورور سره میلاو کړه چې موږ دواړه ورته یو ځای شو دا خپلې ځمکې ته واخلو راځه زه تا خپل ورور سره ضرور میلاوم او بله خبره ده پته نشته چې ولې چې کله هم تا ووینم دا زړه مې غواړي چې ټول عمر دپاره دې خپله کړم ته راځه زه لاول تا خپل ورور سره میلاوم ای لیونۍ دا خشاک خو روچت که که نه دې پسې به بیا راشم راځه مخکې زه تا خپل ورور سره میلاوم راځه دا چې ټول حوالات کې بند کړم هغه به ورته پته لګي اولدار صاحب خیر خو دې څنګه زموږ کور ته ولاړې دا خو به ته هغه پته ولګي چې زه تا ستا مور او ستا رور په حوالات کې بند کړم که ولې ما له جواب راکوي ما له جواب اخر ولې اولدار صاحب دا ځکه چې سلطان خان ما له رشوت راکړو ستا رور سلطان خان والے دی ولی ما له جواب راکوي ما له جواب خو اولدار صاحب ګلالي خو ډېر ښه هلک دی هغه چېرته داسې ګولي شي او که یقین مو نه راځي که نه نو اوس خو مو یقین راغی که نه ولې یقین مې ولې نه راتلو ولې ته دروغ وایې هېڅ چل نه بس اوس به درنه زه داسې شم چای خو هم پخوي ني نه نو داسې چل دی که نه چې زه به راشم بیا چې کله چای پخېږي د خیره بیا به ته راشم که ولې ما له جواب راکوي ما له جواب دا د سلطان خان واره دی وی چې ستا مور سره ملاویږم او بله دا چې دم د سلطان خان خیلات دی څه کېنه بچې او رښتیا وایي ترورې په نوم خو زما تره دی خو نور زما غټ دشمن دی غټ دشمن ځکه چې زما یې ټول جایداد نیولی دی ها دا خبره ده ورشه لورې ته چای پخېږه بله خبره دا ده ترورې زه هم ځان له مټې ګورم او دې وخت کې زما تیسمار خان په کار راتلی شي دې دپاره معافي غواړم ترورې خپل ځان لپاره ستاسو ضرور د زرینې رشته وغواړم ټیک ده بچې خبره ته رښتې راله نو ته دروغ نه وې خو خبره داسې ده چې تیسمار خان په کور کې نشته هغه پهلواني زده کوي چې راشي نو زه به ورسره خبرې وکړم پهلواني زده کوي دا ته څه کې یار نه ته ماته دا وایې چې دا ما راته څو خو لا هغه داسې دي ته خو ډانس کې ګډا کې داسې نه دی یار همداسې دې وکړه که نه نو تا داسې ونه کړه داسې دې وکړه په خپله چل نه درځي جي او اوس مونږ ته څه دی ونې یا لکه ته ماته ګوره چې زه څه کوم هماغسې به کوې ښه پوه شوې که نه چې څنګه ته کې هغه ولې که ده اوس دغسې خښته به ته ماتې
نو ستا دعا پکار دی چې زه دیش مچان وجلی شم نو خو دا یو خښته باندې شم وجلی ستا دعا پکار خښ سره لکې دی خښته دلته کومه سره لکې او چې دا دی وکړه کنه هغې نه بعد به زه ومنم چې ته جوډو کراټې زده کولی شې نه جوړه کړه خو ځکه زده کوم چې دشمنان مې ډېر زیات دي ځان چې دا دشمنان ټول کپیا کوم بس یا خوښېږه دي راځه پې دا بالکل ټیک هغه پوزیشن وکړه چې ما درته څنګه ښودې دا چې دا وکړم چې تاسو دغه چې سینو ولې دا وسره کوم دا څه کوم وسره چې وکړه داسې اسان کار نه دی ښه پوه شوې په سر کراټو په جوډو کراټې زده کړې دی پکه نو څنګه تیس مار خان